د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري نن چهارشنبه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 26مه نیټه د کرنیزو محصولاتو 9 خزانې نندارتون پرانیستل شو. په دغو مراسمو کې د ریاست الوزرا پر اقتصادي مرستیال سربیره د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، د کرنې اوبو لګولو امالداري وزیر مولوي عطاالله عمري، بهرنیو ډیپلوماتانو، ملي سوداګرو، بزګرانو او ګڼ شمېر ملکي مسؤلینو حضور درلود. محترم ملا صاحب په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته د خپلو خبرو پر مهال وویل: افغانستان یو کرنیز هیواد دی او د رسمي شمیرو له مخې 88 سلنه خلک یې پر کرنه مالداري مصروف دي چې متاسفانه لا هم له پخواني سیستم استفاده کوي او کوم د پام وړ پرمختګ یې نه دی کړی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه چې زموږ بزګران پر کرنه سربیره د اوبو لګونې پخوانی سیستم استفاده کوي او همدا وجه ده چې له خپلې اړتیا د زیاتو اوبو په مصرفولو سره بیا هم د پام وړ کرنیز محصولات نشي ترلاسه کولی. د محترم الله صاحب په خبره د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت مکلفیت لري چې د کرنې د میکانیزه کولو او د اوبو لګونې د معاصرو سیستمونو د عامولو او تطبیق په اړه بزګرانو ته ټولې اړینې اسانتیاوې رامنځته او په دغه برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. محترم الله صاحب په کور دننه د کرنیزو محصولاتو د جذب او سالم مدیریت په اړه ټینګار وکړ او په دې اړه یې اړوند وزارتونه او ادارې مکلفې وبللې څو د کرنیزو محصولاتو د ښه جذب او په وخت تر مارکیټ پورې د رسولو په موخه د ترانسپورت، سړکونو، بسته‌بندۍ په کور دننه او بهر کې ورته د بازار موندنې په اړه ټول اړین سهولتونه رامنځته کړي. په پای کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په ټولو هیوادوالو په ځانګړي ډول حکومتي ادارو غږ وکړ چې د خپلو اړتیاوو پوره کولو پر مهال دې له کورنیو کرنیزو محصولاتو څخه استفاده وکړي. د کرنیزو محصولاتو 9 خزانې نندارتون د کابل په بادام باغ، روزنیز او تولیدي فارم کې د کرنیزو محصولاتو د ملاتړ په کور دننه او بهر کې ورته د بازار موندنې په موخه جوړ شوی چې په سلګونو غرفو کې بېلابېل کرنیز محصولات پکې نندارې ته وړاندې شوي دي.